اسلام یو صحابي د ثوبان دا اصلا غلام ده بیا نبی صلی الله علیه وسلم اخیسته هغه آزاد کړی ده مولا رسول الله ورته وایي صلی الله علیه وسلم وکانه شدید الحب له دا د نبی اسلام سره ډیر زیات محبت وو قلیل الصبر عنه دومره محبت و د نبی اسلام له مجلس له ناست پاست نه غیر صبر نه کېدو طاقتش به خنه میشد یو ورځ ورته راغی نبی علیه الصلاة والسلام ته وقد تغير لونه ونحل جسمه يعرف في وجه الحزن رنگش بدل شده بود و جسمش ضعیف شده بود او در رویش حزن معلوم میشد په مخ کې غم معلومیدو نبی علیه الصلاة والسلام ورته یا ثوبان ما غیر لونک دا رنگ چې د صدر خراب کړی ده دی ورته یا رسول الله ما بی من ضر ولا وجع وما نه تکلیف سته نه مرض هیڅ تکلیف و مرض ندارم غیر انی لیکن دومره ده انی اذا لم ارک زه چې کله تا ونه وینم اشتقت الیک تا ته مې ډېر شوق راسي واستوحشت وحشة شدیده او تنهایي کې ډېر احساس دي وحشت و نارامي کوم حتی اراک تر څو چې مې لیدلی نه یې و القاک تا سره ملاقات نه یې راغلی بیا اوس په دې سوچو کې وم اوس د آخرت سوچ راولویدو موږ وایو کاش کې نبی اسلام لیدلی وای کاش کې په خوب لیدلی وای صحابه خو لیدلی و په ویښه هغه وایي اوس په آخرت کې څنګه چل کېږي زه خو به یو عام مسلمان یم په دې مرتبه کې نبی اسلام د انبیاو مرتبه کې اوچت نو هلته به کله وینم انبیا خو ډېر لوړ مقام لري په جنتونو کې ثم ذکرت الاخره بیا الآخرت مې رایاد کو واخاف ان لا اراک هناک چې په جنت کې به تا نه وینم ونو چې جنت کې نبی اسلام ملاقات نه وي نو دته څه خوند ورکوي لأني أعرف أنك ترفع مع النبيين تخبى أنبياء سره وأني أو زو إن دخلت الجنة أجر كجنة بلال شم كنت في منزلة أدنى من منزلتك ما منزلة بيتالة منزلين تتوي وإن لم أدخل الجنة أو كجنة بخلالمنا فذاك أحرى داخل بخد سدا أن لا أراك أبدا كي بخي بسترنا مبينم الله دا آيات نازلكم دا غمونا مكوي الله هغه کسان چې الله او د رسول الله اطاعت کوي دا بل الله دا بل انبیاء سره وي دا بل صدیقین او شهدا او صالحین سره وي دارنګ بل سبب نزول ذکر